الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. عزتمندو دا موضوع شروع چې په مخکنی اسلامی تاریخ کې چې کوم نام نهاده مسلمانانو او دغنګي منافقانو مسلمانانو د کفارو سره په جنگونو کې د مسلمانانو او د مجاهدینو مقابل کې همکاریانې کړې نو دغه همکارۍ په وجه باندې د هغه زمانې شيوخ او فقهای کرامو مفتیانو علماء کرامو څخه فتوی ورکړي دي. دغه فتو بیان شروع او زموږ مقصد دا خبره ثابتولو چې د پاکستان فوج دای حکم د حربي کافرانو دی څنګه چې د سورۃ النساء د آیتونو معلومېدله د غتات یایم نشکم باش شروع دا غینه معلومېدله نو دارنګه دا خبره په سابقه اسلامی تاریخ کې علماء کرامو فتوا کې هم موجوده ده او دای فتوی د باره کې ډکې دي او صحیح دي د مسله کې به د باره کې مونږه د دې پوری واقعات بیان کړل وستمه واقع بیانو چې کله کله بعضې نام نهاده مسلمانانو بعض قبایل او خاندانونو د کفارو سره همکاري کړي نو د هغې باره کې علماو څه فتوی ورکړي دي نو د هغې باره کې یو بله واقع او فتوا نقل کوو د علامه محمد ابن مصطفی طرابلسي رحمه الله د هغه نه یو استفتاء شوې ده. استفتاء حاصل لري چې کفار یو ښار قبضه کړي نو بعض قبایل او خاندانونو سره یو ځای شو کفار یو ښار قبضه کو بعض قبایل او خاندانونو سره یو ځای شو د هغې سره د مسلمانانو خلاف مشترکه جنګونه کول د مسلمانانو مالونه به یې لوټ کول تر دې چې د دې ضرر د کفارو نه هم زیات و. نو لکه مثال امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه افغانستان یې قبضه کو په دې کې اوسه بعض قبایلو یا خاندانونو یا براینا مستوي ملکونو همکاري وکړه او د مجاهدینو مسلمانانو خلاف مشترکه جنګونه کول نو دغه یو صورتحال هغه زمانه کې راغلی و د هغې نه تپوس شوی دی چې وسئل ایضا عن بلدة استولى عليها الكفار وتمكنوا منها فانضم الیهم بعض القبائل والعشائر وی دغه ښار باره کې چې کافرانو پې قبضه وکړه د هغې څخه بعض قبایل او خاندانونه یو ځای شو وصاروا یقاتلون معهم المسلمین وینهبون مالهم د دې سره مسلمانان بعض مسلمانان ملګري شو د مسلمانانو د بعض قبایل خاندانونو سره ملګري شو د مسلمانانو خلاف به د کفارو سره مشترکه جنګونه کول د مسلمانانو مالونه یې لوټ کړي او دا نه د کفارو خیرخواهي به یې لټوله او د مسلمانانو مقابل کې د کفارو سره همکاري کوله او بیا دې خلکو ضرر نقصان مسلمانانو ته ډېر زیات شو د ښکاره کافرانو نه نو فما الحکم فیهم وهذا حالهم د دې حکم سره چې دا حالي چې د کفارو سره ملګرتیا وکړي او د کفارو ملګرتیا کې د مسلمانانو خلاف مشترکه جنګونه کوي مسلمانان د هغې نه پریشانه ضرر تکلیف ورسوي نو بیا دغه علامه محمد ابن مصطفی طرابلسي رحمه الله هغه بیا دې په جواب کې دا خبره کړې چې انی لم اقف على حکم هؤلاء في كتب مذهبنا معشر الحنفیه ولكن وقفت على حكم في كتب بعض السادات المالکیه او د دې صریح حکم خو ما د احنافو په کتابونو کې نه مې لیدلی خو د دې حکم ما د مالکیانو کتابونو کې صراحتا ولیده او بیا وایي چې دغه مالکی فقهای کرامو چې کومه فتوا ورکړې نو حنفي مذهب هم د هغې سره موافق معلومیږي او کوم د دواړو مابین کې کوم منافات او کوم مخالفت نشته دی هغه بیا په اخر کې وایي دا فتوی استفتاء جواب چې ورکوي او فتوا ورکوي هغه وایي فلیحفظ فانه مهم وقواعد مذهبنا لا تأباه وایي دا خبره یادول پکار دي ضروري خبره ده او زمونږ د مذهب قواعد د دې انکار نه کوي د حنفي مذهب هم دغسې مسله د حنفي مذهب کې هغه جواب ورکوي جواب کې دا وایي چې د دوی د وجلو د دوی د مالونو حکم د حربي کافرانو دی نو عزتمندو دغه قبائل یا خاندانونه دغه علامه محمد الطرابلسي رحمه الله
هغه په حکم د چا کې راوستي د حربي کافرانو کې راوستي چې هغه وایي د دوی وجل یا د مالونه په حکم د حربي کافرانو کې دي او بیا وایي کوم کسان چې د مسلمانانو په صفونه کې د کفارو سره جنگ عام کوي نو هغوی ته او د کفارو سره جنگ عام کوي خو هغوی ته در پرده جاسوسي هم کوي نو دوی حکم د زنادقه دی که دا معلوم شي دوی به مجری کېږي څه معنا بعضې مسلمانان داسې چې هغه ښکاره د مسلمانانو د مجاهدینو سره ملګري او د کفارو خلاف جنگ هم کوي خو بل طرف ته د کفار مسلمانانو د صفونو نه بیرته کفارو نه جاسوسي هم کوي ګورئ عزتمندو دې نکتې ته هم فکر لرئ چې بعضې خلک د مسلمانانو په صفونو کې دي او دغه خلک بیا د کفارو خلاف جنگ هم کوي خو یو طرف ته جنگ کوي او بل طرف ته درپرده کافرانو ته جاسوسي هم کوي لکه د مجاهدینو صفونه کې په محاذونو کې په مرکزونو کې ملګري او ګورې عزتمندو د یو حده پورې د کفارو مقابله کوي جنګونه عام کوي خو بیا هم در پرده جاسوسي کوي نو هغه وایي چې د دې حکم د زنادقه دی دا خلک به مجری کېږي نو ګورې عزتمندو بعضې خلک دا خبره کوي چې د پاکستان فوج خو د مجاهدینو سم همکاریانې کړي دي نو د دې حکم هم دلته واضح شو ځکه منافق مخکې ما ویلي منافق وایي هم دی ته چې هغه دواړه طرفونه کوي د کفارو سره همکاري هم کوي لږه لږه د مسلمانانو سره هم کوي نو ګوره عزتمندو په دې فتوا کې هغه خلکو حکم یې هم بیان کړی چې د مسلمانانو سره د کفارو مقابل کې جنګېږي هم جنګونه هم کوي خو کافرانو ته در پرده جاسوسي هم کوي نو هغه وایي چې د دوی حکم د زنادقه دی دا به هم وجری کېږي عزتمندو فتوا استفتاء ښه تفصیلي دي او بیا نوازل الکبرا کې بیا دغه رانقل کړي هم دي نو ګورې عزتمندو د اتمه واقع چې موږ کومه بیان کړه په دې کې هم د هغه خلکو حکم د حربي کافرانو وګرځاو او بیا دا موازنه هم کوو چې د دې خلکو همکاري د کافرانو سره دومره نه وه چې په کومه اندازه د پاکستان فوج کړي عجیبه خبره ده چې د پاکستان فوج دا مباح الدم نه ګرځي او هغه په حکم د حربي کافرانو کې نه ګرځي او دا قبایلو یا خاندانونو لږه همکاري د کفارو سره کړې هغه علماو په چا کې شمار کړي په حکم د حربي کافرانو کې شمار کړي دا اتمه واقع و نهمه واقعه چې سابقه اسلامی تاریخ کې راغلی ده نغی باره کې هم دا واقع راغلی وه او دغه زمانه یو بل لوی عالم دی هغه د دې باره کې فتوا ورکوي هغه فتوا هم لږه تفصیلي ده خو حاصل دا دی چې څوک د مسلمانانو خلاف د کفارو سره جاني یا مالي همکاري کوي نو دی په حکم د حربیانو کې دي نو ګورې عزتمندو په دغه استفتاء او فتوا کې بیا دغه مسلمانان چې نام نهاده مسلمانان دي خو د کفارو سره مالي یا جاني همکاري کوي مالي او جاني هر یو چې د مسلمانانو خلاف نو دا په حکم د حربي کافرانو کې راوستي دي عزتمندو دې کې سوچ وکړئ چې ډېر نام نهاده مسلمانان دي اسرائیلي ملکونه دي چې هغه د امریکا او د نورو که د چین او د نورو کافرانو سره مالي یا جاني همکاري کوي نو دغه هم په حکم د حربي کافرانو کې راوستي کله کله برای نام اسلامي ملکونه دي د هغې د تیلو همکاري دی د امریکایانو سره کوي څوک د اسلحو کوي څوک د پوجونه کوي څوک له پوجونه ورکوي څوک له خپل اسلحې او سامانونه ورکوي د چا کوي جهازونه استعمالیږي د چا بل او بل شی استعمالیږي نهمه واقع دغه راغلې وه چې هغه یو اما مقتحمون قیزه بمعاونة اولیائهم على المسلمین اما بالنفوس و اما بالاموال فیصیرون حینئذ حربیین مع المشرکین هغه په دې کار باندې چې د مالي او جاني همکاري کوي دا حربیان دي په حکم د حربي کافرانو کې دي دا نهمه واقع و نو ګوره د نهمه واقع کې همدغه په حکم د حربي کار دی وایي نه موږ چې د پاکستان د فوج حکم دا د حربي کافرانو دی لسمه واقعه او لسمه فتوا او استفتاء دې باره کې موږ بیانو چې بعضې قبایلو او بانډچیانو د نصاراو سره همکاري کړې وه او دا واقع عزتمندو نهمه صدۍ کې راغلې وه چې د مراکش بعضې قبایل او بانډچیانو د نصاراو سره تعاون کړی نو د هغه زمانې فقهای کرامو مجاهدینو امیرانو ته فتوا ورکړې چې دوی سره جنګ کول جایز دي او څوک چې د حربي دشمن سره ډله کوي نو د هغه سبب د حربي دشمن په شانه جنګ کولی شي ګوره عزتمندو په دې فتوا کې یو قاعده کلیه ذکر شوه چې هر څوک چې د حربي دشمن سره ډله کوي نو د هغه به حکم د حربي دشمن په شان دی دا ډېره صریحه فتوا ده لکه مثلا امریکایان حربي کافران دي چینایان دا حربي کافران دي برطانویان حربي کافران دي دا څونه کفري ملکونه چې دي دا ټول حربي کافران دي ځکه په دې کې معاهد کافر نشته د یو سم باسي معاهده نشته په دې کې ذمیان هم نشته که کافران څلور قسم دي حربي کافر
ذمي کافر، مستأمن کافر او هغه چې معاهده وسه شوي معاهد کافر. عزتمنو دا څومره کفري ملکونه چې دي دا ټول حربي کافران دي. نو دې په فتوا کې دا قاعده کلیه ذکر کړي چې هر څوک چې د حربي دشمن سره ډله کوي نو دا حکم د حربي کافر دی، دغه شان جنگ ورسره کولی شي او د مالفی دی، د دې مال یې څه ګرځولی، مالفی یې ګرځولی. عزتمندو دې یو نکتې ته هم فکر لرئ چې د بعضې اکثرو فتوا کې ورته مالفی ویلی داسې خلکو لکه د پاکستان د فوج د چې کوم مال واخیستلی شي نو په داسې مالونو باندې په اکثرو فتوا کې د مالفی اطلاق شوی دی. بعضې وایي چې د دې مال هم د حربي کافرانو د مال حکم لري، نو هغې کې به د غنیمت حکم هم بعضې خلکو ورکلی، خو هغه فتوې بیا لږې کمې دي او دا بله فتوا بیا ډېره زیاته ده. که د پاکستان د پوځ سره جنګ وکړی شي د هغې نه مالونه واخیستلی شي، اسلحات یې قبضه کړی شي، نو داسې صورتحال باندې بیا علماو په هغې باندې د مالفی حکم یې هغې ته ورکړی دی. او بیا د دغه زمانې د کوم واقع چې 9مه صدۍ کې راغلی وه چې د مراکش بعضې قبایلو او بنډچیانو د نسواراو صلیبیانو سره تعاون کاوه، نو یو د هغه زمانې فقهای کرامو مجاهدینو ته د هغې د جنګ فتوا ورکړې وه، بل یې ته ویلي چې دا په حکم د حربي کافرانو کې دي، بل یې ته ویلي چې د دوی مال مالفی دی. او د دې نه علاوه نورې مو ته ډېرې فتوې ورکړي دي. هغه فتوا کې ډېر تفصیل دی، په هغه کې ورته دا هم ویلي چې په دغه حربي کافرانو باندې اسلحې خرڅول، په دوی باندې خوراکي سامانونه خرڅول دا هم جایز نه دي. امریکایان مثالي برطانویان نور او نوري د هغې باندې اسلحې خرڅول، په هغې باندې خوراکي شیونه خرڅول دا جایز نه دي، په هغې باندې اسونه خرڅول دا جایز نه دي، په هغې باندې زغرې خرڅول جایز نه دي. ډېره اوږده فتوا په دې مسله کې د هغې نه نقل ده. دارنګې هغې ته خپلې علاقې سنګرونه او سرحدونه سپارل دا جایز نه دي. او دغه رنګې دا یې ویلي چې څوک د مسلمانانو مقابل کې د کفارو سامکاري کوي او جنګېږي نو د دوی دین کمزوری دی، دوی کې امانت نشته، دوی د الله تعالی د هغه محترم شیانو اهانت کوي. او بیا وایي چې ورسره د کافر سره همکاري په دې نه کوي چې د کافرانو سره محبت وي، بیا خو بیخي کفر ته رسېږي، بیا خو مرتد دی. یا دغه رنګې ډېره اوږده تفصیلي فتوا ده چې هغه علماو نقل کړې ده. دغه کې دا استفتاء زهر الخمائل کې نقل کړي په مسائل النوازل، هغه وایي چې دا حاشیة الصاوي کې هم دا واقعه نقل شوې ده، تبصرة الحکام کې هم را نقل شوې ده، په نورو کتابونو کې هم دا واقعه نقل شوې. خو بهرحال دا کومه لسمه واقع چې عزتمندو راغلی نو دې لسمه واقع کې حکم د حربي کافرانو ګرځولی د هر هغه چا چې هغه د کافرانو سره ډله کوي، لکه مثلا هغه اسلامي ملک اسلامي فوج لکه پاکستانی فوج یا نوري یا ملي اردو په نومي، د سولسوات او سټیپیټیانو په نومي، د اربکانو په نومي، په بل او بل نوم باندې چې هغه د کفارو سره په ډله کې د مسلمانانو مجاهدینو خلاف نو دا یې حکم یې د حربي کافرانو ګرځولی. هغه هر څوک چې بل عزتمندو واقع په دې باب چې راځي 11مه واقع چې راځي هغه هم بعضې مسلمانانو د نسوارا او صلیبیانو سره اندلس کې همکاري چې کړې وه. د هغه زمانې یو مشهور فقیه عالم علامه عبدالواحد رحمه الله هغې خلکو ته څه فتوا ورکړې ده. نو عزتمندو کله چې نسوارا او اندلس قبضه کو بعضې مسلمانانو هجرت ونه کړو د اندلس نه او د نسواراو په حکومت کې هغه بیا پاتې شوي وو. لکه مثال په افغانستان باندې امریکایانو قبضه وکړه، بعضې افغانان داسې وو چې د افغانستان نه هجرت ونه کړو او د کوم حکومت چې امریکایانو جوړ کړی و په دې کې پاتې شو. نو دغه صورتحال اندلس کې راغلی و. او بیا کله به چې د نسواراو د مسلمانانو سره جنګ و نو دغه پاتې شو مسلمانانو به د نسواراو سره د غلې طعام په وړلو کې همکاري کوله. عزتمندو د نسواراو صلیبیانو سره همکاري کړې وه د طعام د غلې په وړلو کې. نغه زمانه کې مشهور فقیه چې علامه عبدالواحد رحمه الله هغه خلکو ته فتوا ورکړله چې د دوی سره جنګ کوئ. دغه نامنهاده مسلمانان چې هغه د صلیبیانو سره همکاري کوي، خو ګورې عزتمندو دا همکاري په څه شي کې وه؟ د غلې طعام په وړلو کې وه. خو بیا هم مجاهدینو ته د هغې مقابل کې د جهاد فتوا ورکړې وه. دا فتوا را نقل کړي. دا 11مه واقعه وه. 12مه واقعه په دې باره کې چې راغلې وه نو هغه بل یو اسلامي حکمران دی عمر بن العادل چې دا واقعه په 661 کې راغلې وه. 661 هجري کې دا واقع راغلی وه.
د مسلمانانو یو حاکم و والي و عمر بن العادل د هلاکو خان سره رابطه کړې وه چې شام ته دوباره راشه. یو ځل شام باندې حمله کړې وه، دې کې الله ذلیله کړه، بیا دوباره د رابطه وکړه چې راشه تاسو شام ته راشئ. او په هغه رابطو کې د دې اسلامي حکمران سره هلاکو خان وعده کړې وه چې موږ د مصر د قبضه کولو لپاره درځو، مصر قبضه کوو خو مشري به تا ته درکوو. نغه زمانه کې د شام حاکم مسلمانانو بادشاه چې و ظاهر بیبرس بادشاه، هغه په دې باره کې د فقهای کرامو نه فتوا وغوښتله چې زموږ د مسلمان حکمران عمر بن عادل دغه رنګې د هلاکو خان سره رابطه کړي، نو د دې حکمران څه حکم دی، څه فتوا د دې باره کې. نو دغه زمانې چې څومره فقهای کرام هغوی فتوا ورکړه چې دا معزوله کوي او دا قتل کوي. نو عزتمندو هغه ظاهر بیبرس بادشاه چې و د عمر بن العادل دا کوم اسلامي یو والي حکمرانو دا یې ګرفتار کړ او مصر ته لاستړی ولېږه او بیا عزتمندو هلته چې دی پانسي کو. دا واقع حافظ ابن کثیر رحمه الله نقل کړي البدایه والنهایه 3 جلد کې د 661 حالات او واقعات حافظ ابن کثیر بیانوي، هغې کې نقل کړي ده. دارنګې شذرات الذهب کې هم دا واقعه نقل کړي ده او دې له یو عنوان ایښی دی چې ذکر اخذ ظاهر الکرکه و اعدام صاحبها، چې ظاهر بیبرس بادشاه کرک د علاقې نوم کرک خدای قبضه کړه او د دې چې کوم والي حکمران عمر بن العادل هغې فانسي کو. نو دا واقعه شذرات الذهب کې هم نقل کوي او حافظ ابن کثیر رحمه الله البدایه والنهایه 3 جلد کې هم دا واقع نقل کړي ده. نو بهرحال دغه د مسلمانانو ظاهر بیبرس بادشاه چې هغه نسبتا ډېر ښه ډېر جهادونه کړي وو. د مسلمانانو د علماء کرام او فقهای کرامو نه فتوی وغوښتلې په ډېرو کارونو کې. نو بهرحال دا استفتاء دی ظاهر بیبرس بادشاه ابن خلقان رحمه الله هغه زمانه کې ډېر لوی عالم و، هغه ته هم دا استفتاء پیش کړې وه او دې حکم یې معلوم کړی و. خو بهرحال عزتمندو 661 هجري کې چې کومه واقع راغلې وه د دغه رابطې په وجه باندې چې دغه اسلامي حاکم د هلاکو خان سره رابطه کړې وه او د هغه رابطې په وجه ټول فقهای کرامو د مسلمانانو دا وخت چې کوم سلطان ظاهر بیبرس نو هغې ته د نیولو د وژلو فتوا ورکړې وه. نو عزتمندو دا یې ګرفتار کو، بیا یې لاستړلی مصر ته ولېږه او پانسي کو. نو ګورې عزتمندو هغه د مسلمانانو حکمرانان که هغه د پرویز مشرف په نوم وي، که هغه د عاصم منیر او په بل او بل نوم باندې، او که د جاوید باجوا په نوم وي، او که د کارزي او اشرف غني په هر نوم باندې شي، خو چې کله د امریکایانو سره د بل او بل سره دا قسم رابطې کوي د مسلمانانو خلاف، نو عزتمندو د هغوی دغه فتوا د هغوی ګرفتارول او هغه پانسي کول څنګه چې دغه حکمران په هغه وخت کې چې دی پانسي شوی و. نو عزتمندو دا 12مه واقع دې باره کې راغله. داسې نور واقعات هم شته چې هغه به آینده درسونو کې بیان کړو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.